تازه د عامې روغتیا سرپرست وزیر کابل کې د چین له سفیر سره لیدلې دي. سلام وخت په خیر، ستړي مشئ. د عامې روغتیا سرپرست وزیر په کابل کې د چین له سفیر جاو شینګ سره کتلې دي. عامې روغتیا وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د جمهوریت روغتون د بیا رغونې، د افغان ډاکټرانو د ظرفیت لوړونې، په روغتیایي برخه کې د پانګونې، د کرونا او پولیو ناروغیو د کنټرول او دواړو هیوادونو ترمنځ په غوره همغږۍ خبرې شوې دي. دغه راز دې لیدنه کې د چین سفیر جاو شینګ په روغتیایي برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. خبر مې نه دی اپلای کړی.